بخيري شهر يا اخي بخير ولا شجوري سيبنا الله جار دي شو علي وزير او دلته د نوو ملګرو د پاملرنې لپاره باید ووایو چې موږ د امن او د سولې چغه کوي د پاکستان د ترهګرۍ غندنه کوو موږ ژوند دی طول ودري قام دخلتنو ما دخل سيرسكم مانيس بلي خويا مانيس ما نقولش تاع علي وزير مولانا وزير جرت رجال آزاد غواړو لیک خپل موضوع کې فاصلې ډېرول پکار دي چې د رسنیو ملګري خپل عکس واخلي موږ به لاندې څو مشران خپلې خبرې وکړو وزير زخمي وزير
करीमजाई साहब वजीर साहब د څونو منظور خدا خواته ودرېږي څوک چې خبرې کوي یا شعار ورکوي نه په ازادۍ خو دوی بال ته درېږي درنو افغانانو نن د کابل جنوب افغانستان په زړه کابل کې افغانان او د دې لپاره د دنیا د نورو میلیارډونو انسانانو د دې لپاره چې نه یې په غاړه چاړی نه یې د عارف وزیر غوندې مرمۍ ورباندې اوري نه یې د علي وزیر غوندې زولنې په لاس کې او هره دومره ورځ فقط په دې ګناه نیول کېږي چې ته ولې ژوند غواړې ته ولې سوله غواړې او ته ولې امن غواړې د لوی افغانستان په زړه کابل کې دلته راټول شوي سلګونه ملګري یوه خبره کوي او هغه دا چې موږ په لر او بر افغان وطن امن غواړو موږ په لر او بر افغان وطن سوله غواړو موږ په لر او بر افغان وطن ژوند غواړو هغه ژوند چې موږ ته خدای راکړی هغه ژوند چې موږ ته هغه ژوند چې د دنیا نور انسانان د دنیا نور انسانان زموږ نړۍ راټولېدله پی ټي ایم حدود نه لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه اتل مشر علي وزیر د ټیپونا بندي کېدو د په جبر سره د بندي کېدو د پاکستان د جابر او سټیټ سپانسر او د ترهګرو د ترویلوونکي هېواد دفاع د علي وزیر لاس په زولنیا اچول کېږي په دې خاطر چې امن او ژوند غواړي او په سلګونو په زرګونو په لکونو ترهګرو ته بیا د پناه ځای دی د دې لپاره چې افغان وطن وویاړي موږ به نن دلته ملګري وضاحت ورکړي لاندې په افتتاحیه ویناو په پرېکړه کې به د رسنیو ملګرو او تاسو ته خپله خبره وکړو زموږ ملګرو درې خبرې زده دي یو دنیا ته دا وایو چې موږ هم انسانان یو موږ هم د نورو انسانانو غوندې ژوند ته پرېږدئ امن ته به پرېږدئ سولې ته به پرېږدئ او دا پاکستان چې ترورستان تنظیموي د دوی مخه ونیسي دویم پاکستان له تېرو څلوېښتو کلونو په دې خوا په لر او بر افغان وطن کې د قتل د جرم د ماین د بم د مرګ مسؤل دی
دا دلته د افغانستان په زړه کې راشمل سوي افغانان په توګه کوي چې نور دې د ترهګرو تمویل او دا کاروبار ودرول او دغه کاروبار نور نه چلېږي. نور ژغورنې غورځنګ یو طوفان یو سیلاب دی او هر افغان دا خبره کوي چې نور د جابر ریاست ته بدماشي نه چلېږي. دریم زموږ ټولو افغانانو ته هر هغه افغان ته چې په افغان یې خوا بدېږي په انسان یې خوا بدېږي زموږ نه ورته دا پیغام دی چې وروره د خپل ژوند د سولې او د امن لپاره راسره ودرېږي او خپل وړاندې پورته موږ به تر وروستۍ سلګۍ پورې د افغانستان په زړه کابل کې راټول شوي ملګري به تر وروستۍ سلګۍ پورې د علي وزیر د پي ټي ایم د مشر منظور د دې ټولو ملاتړ کوي. نر پښتون بهادر پښتون منظور پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون زما خبرې اوږدې شوي لنډه وینا به احمدالله وزیر صاحب زموږ ستاسو د مبارزې ملګری کوي نو زه وروسته به دوه درې ویناوال لرو کوشش کوو چې پروګرام ژر سره راولرو. زخمی وزیر علي وزیر علي وزیر زخمی وزیر علي وزیر علي وزیر بسم الله الرحمن الرحيم. زبقوا الوسرى والسلمنا كل أنا بقول كاتبان لازم تجي هون في بدون كل شهر بار وطن السلام عليكم أولادكم مضبطة تجار قانون رئاسة الله يبارك وطن في خير رفلاي أرجلكم أفغان خير رفلاي شكر لله وقبله بخير رفلاي الحمد لله دكتور رب لك النور كويس بس يزورنا كيرانا كذا ولا مثل هذا مي ولدي نوصل جالسة كان لين مي ولدي بوش لاي سيروغ لك ولا في خير إن شاء الله أنا خير رفلاي بس تقول تقريبا ده فوق فغا غونډه کې فغا جلسه کې نور محکوم قومونه هم راغلي وو هغه دا چې وهله چې خپل ازادي ده. د هغه ګوند نه وروسته کله چې مشر علي وزیر پېښور ته راځي په پېښور کې د ترهګر ریاست لخوا نیول کېږي. ولې؟ د په نیولو کې دوه خبرې دي. علي وزیر د پنجاب ریاست په کراچۍ کې هم نیولی شو خو هلته یې مشر علي وزیر ونیو ځکه چې د پنجابیانو په لاس کې پرېښودې. کله چې پېښور ته راغی دلته یې په خپلو پښتنو وروڼو باندې ونیو. یعنې دا د پنجاب ظالم ریاست یو چال ده چې موږ تاسو په منځ کې فاصلې نه پیدا کړي خو هېڅکله به هم موږ نور دا اجازه چاته ورنکړو چې پښتون افغان و نور ټول قومونه په خپل منځ کې سره وویشي. موږ په نړیوالو ټولنو باندې حق کوو چې دوی د قوانینو په اساس باندې کوم ظلم جبر کې د پاکستان ظالم ریاست قانون لري دین لري ترهګر ساتونکی ریاست ته دې ظالم ریاست ته وایي چې زموږ په دې پښتنو او ملتونو قومونو باندې خپل ظلم د روانو ظلم لري څراغانو موږ هم په دې ځای باندې لکه څنګه چې وایو لرو باید یو افغان دا نو معلومه خبر ده غير شمال الزون چې مشر علي وزیر هر څه کچېرې زموږ مشرانو ته چې هغوی د لرو برو وطن یووالی غواړي هغوی د لرو برو وطن کې امن غواړي هغوی نور هېڅ پښتون افغان بچی چې په مسلمانانو ترهګرو د هغوی په اوبه ټوپک ورکوو او خپل خور به یې پوښتنه د هغه مخنیوی کوي وایي زما ځوان ته نور درس وایي سبق وایي نور به دی ټوپک نه پورته کوي هغه خلک هغه مشران چې دوی هغه دې پنجاب کوي هغه د یو افغان
زموږ دغه استعدادونه به هغه پورې د عمل لري هغه پورې چې مشر علي وزیر نه پوښتنه کړی زه بیا هم د ټولو دغه ورونو باندې مننه کوم ځکه چې دا تاسو غوښتل ملي وجیبه ده راځئ چې دغه حرکت لکه څنګه چې په محکوم وطن کې غښتلی ده او نن په هر ځای کې په شور او ولولۍ او په جذبې سره راوځي او غریب او ظالم ته وایي چې موږ ستا په وړاندې ولاړ یو راځئ چې دغه لاسونه سره ورکړو همداسې یو ځای اوسو تر څو دوی ته ښکاره کړو چې لر بر وطن کې نور غونډ ځوانان راویښ دي او موږ یو تن او یو وجود یو نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر سر خلاص دی چې څه تېرېږي څوک یې کوي جبر څوک کوي په هغه اساس موږ غواړو چې ډېره قسم په شعارو رانغاړئ لربر یو افغان لربر لربر په لیک دا ماده کې نیسي چې د رسنیو ملګري تلوار لري او ډاکټر صاحب خوشحال روحي سته ډاکټر صاحب خوشحال روحي ډاکټر صاحب خوشحال روحي راته وکړي او نو وروسته به پروګرام سره مهرباني ډاکټر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ننګیالي افغانانو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزانو پنجابي ریاست زموږ زمری وزیر علي وزیر د خپل قانون خلاف د خپل آئین خلاف بیا نیولی خو د خپل دود سره سم یې نیولی د خپل فطرت سره سم یې نیولی دوستانو پنجابي ریاست ثابته کړ چې قانون دا د پښتنو دپاره نه دی جوړ شوی دا د بلوڅو دپاره نه دی جوړ شوی دا د نورو مظلومو قومونو دپاره نه دی جوړ شوی بلکې دا نړیوالو ته د نندارې دپاره جوړ شوی دی دا د نړیوالو په سترګو کې د خاورو د شیندلو دپاره جوړ شوی دی عزیزانو پنجابي ریاست علي وزیر تاریخي دي بخیر راغلی شکر دی الحمدلله د عدالت غوښتنه کوي او د ظلم خلاف غږ وټکوي هغه به خامخا منظور پښتين محسن داوود او د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مشرانو تر دې وړاخوا یوه بله لویه ګناه کړې ده او یا کوي او هغه ګناه دا ده چې دوی غواړي چې ویده پښتانه راویښي دوی غواړي چې ناخبره پښتانه وکړي او تر ټولو بده دا چې دوی غواړي چې بې اتفاقه او تار تار پښتانه سره یو لاس او یو موټی عزیزانو زه تاسو ته په اطمینان سره وایم چې پنجابي ریاست د هیڅ چا نه او د هیڅ چي نه دومره ویره نه لري لکه د افغانانو د ویښتیانو د افغانانو د یووالي نه تاریخ ثابته کړې ده چې په دغه سیمه کې هیڅ قوم د افغانانو سیال نه دی ځکه خو خوشحال بابا په ډېر ډاډ سره دغه دعوا کوله چې لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی خو د بله مرغه چې د نن ورځې افغانان غافل دي ویده دي او لا هم بې اتفاقه دي نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر جای کو پاکستان جای کو پنجاب جای کو پنجاب نو ځکه خو خوشحال بابا به دغه ارمان هم کوي چې که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زور خوشحال به دوباره شي په دا ځوان نو علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران هغوی ملا تړلې ده چې د بابا دغه ارمان پوره کړي او د شیرشاه او د احمدشاه تاریخي برم یو ځل بیا ژوندی کړي عزیزانو د پنجابي سیاست په وړاندې اخلاق عدالت قانون آئین د هیڅ معنا نه لري او دا اصل بابیزه خبرې دي تر څو چې ته کمزوری یې تر څو چې ته بې اتفاقه یې همدغسې به که لر یې او که بر یې همداسې به نیول کېږي همداسې به رټل کېږي او همداسې به وژل کېږي او همداسې به بې عزته کېږي خو که غواړئ د پنجابي ریاست او د بل هر جابر د ظلم ځواب ووایي او د هغوی د ظلم نه خلاص کړي نو باید ځان قوي کړي ځان پیاوړی کړي او دا هغه وخت کېږي چې
ځان یو موټی کې او یووالي ته مخه کړي. عزیزانو د پنجابي ګزارونو تر ټولو غوره